بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه شئ. پر کوورژن باندې خبرې کوو او کوورژن در پیژنم. کوورژن اجبار او بعض ځایونه کې د جبر معنا او یا هم کلمه ورته استعمالیږي. کوورژن داسې یو حالت دی چې په هغه کې یو فرد، یو کس دې ته مجبوره کیږي ترڅو د فشار په وجه باندې داسې یو څه ترسره کړي کوم چې د هغه خوښه نه وي. یعنې یو څوک مجبوره کول چې د خپلې خوښې ارادې خلاف کار ترسره کړي. په دې پروسه کې هغه کسان چې دا کړنې ترسره کوي هغوی ډېری وختونه د مختلفو لارو چارو څخه استفاده کوي. فشار، ګواښ، مختلف د انواعو تهدیدونو څخه په استفادې باندې دوی کوشش کوي چې خلک کنټرول کړي او یا هم مجبوره کړي چې بعضې داسې کارونه کوم چې دوی ځینې غواړي هغه ترسره کړي. دغه کوورژن د خپل ځان دپاره څو په اصطلاح باندې حالتونه لري یا انواع یې کیدای سي چې ورته ووایو. فرض مثال په دې کې موږ فزیکل کوورژن لرو چې د فزیکي قوې څخه په استفاده باندې یو څوک دې ته مجبوره کیږي چې یو مشخص ډول باندې په اصطلاح باندې تګ وکړي یا یو مشخصه کړنلاره خپله کړي یا یو مشخص کار ترسره کړي. بله نوع چې د هغه د ایموشنل یا سایکولوژیکل کوورژن ده چې په دې کې بیا د مختلفو تاکتیکونو څخه استفاده کیږي ترڅو یو فرد تر ډېر زیات روحي او رواني فشار لاندې ونیول سي او د هغې څخه وروسته دی مجبوره سي چې هغه مشخص کار ترسره کړي یا څنګه چې ځینې غوښتل کیږي هماغسې په اصطلاح باندې حرکت وکړي. موږ بله انواع چې لرو په دې کې هغه د اکنومیک کوورژن دی چې په دې کې د مالي امکاناتو کنټرولول، کمول یا بیخي بندول ترڅو چې یو کس دې ته مجبوره سي چې هغه مشخص ډول باندې په اصطلاح باندې تګ وکړي یا یو مشخصه کړنلاره خپله کړي یا هم هغه مشخص څه چې ځینې غوښتل کیږي هغه ترسره کړي. بل ډول یې د سوشل کوورژن په نامه باندې چې دا ټولنیز دی. په دې کې بیا د سټیګما او کیدلی سي کله کله بعضې انواعو د ټولنیز بلاک میلینګ څخه استفاده وسي یا د ملګرو د فشار په زور باندې استفاده ځینې کیږي یا پر ملګرو باندې فشار د ملګرو څخه د فشار په ډول باندې کار اخیستل کیږي ترڅو دوی هغه مشخص کس وهڅوي چې هغه مشخص کار ترسره کړي. او بل ډول یې د لیګل کوورژن په نامه دی چې په هغه کې بیا هغه کسان چې واک لري، صلاحیت لري، د خپل قانوني صلاحیت څخه سوء استفاده کوي او کوشش کوي چې یو کس دې ته مجبوره کړي کوم څه چې دوی ځینې غواړي هغه کار ترسره کړي. ډېره زیاته مننه.